به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت سلامونه، وخت بخیر. عطاالله وردګ یم. یو ځل بیا له عبدالرزاق خزت په دران چوپړ کې حاضر یم. په نننۍ خپرونه کې غواړم د استاد لال محمد چې مشهور په استاد زبودو بیوګرافي در مطبوع هیله تر خپرونه تر پای پورې ملتیا وکړئ. الله دې د ټولو استادانو د هغوی د ښودنو د زیار او محنت خواري قبول او منظور وګرځوي، او الله دې دوی ته لا مخ په وړاندې د دې لیسې د شاګردانو د لا فراغت او لا د تعلیمي بخش کې الله پاک دوی ته ترقي نصیب وګرځوي. د استاد لال محمد احمدي مشهور په استاد ضابط پیژندګلوي. مرحوم استاد لال محمد احمدي د شهید شیر احمد احمدي زوی په کال 1940 هجري شمسي کال د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ دانشمند کلي کې په یو متدینه او علم پروره کورنۍ کې نړۍ ته سترګې پرانیستې. استاد لومړنۍ زده کړې د قلعه امرابیګ عالي لیسې کې تر نهم ټولګي پورې ادامه ورکړه. وروسته د خپل د لیاقت او ذکاوت له مخې عربي ښوونځي ته معرفي شو او تر 11 ټولګي هلته زده کړو ته ادامه ورکړه، چې متاسفانه په افغانستان کې د شوروي یرغلګرو د دې پلار شیر احمد احمدي د زرګونه نور افغانانو په څیر په شهادت ورسېدو. د استاد پلار د دانشمند جامع جومات کې په شهادت ورسېدو. وروسته له هغې استاد لال محمد چې د کورنۍ مشر هم و، خور، مور، ورونو مسؤلیت او ورسره د تعلیم هغه څه و چې استاد د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړو. هغه استاد هم په میړانه دفاع وکړه. استاد د خپل کورنۍ سره ګاونډ هیواد پاکستان ته مهاجر شو. استاد په جلا وطنۍ کې هم علم ترلاسه کولو لاس وانخیست او د بکالوریا زده کړې د التقوا لیسه کې پای ته ورسولې. وروسته له هغه چې شوروي ښکېلاک له افغانستانه ووت او مجاهدین په دې بریالي شول، استاد د خپل کورنۍ سره خپل وطن ته راستون شو. استاد لال محمد مشهور په استاد ضابط د هیواد د بچیو د روزنې لپاره ګامونه پورته کړل، ځکه په افغانستان کې جګړه هغه څه ول چې ډېر افغانان د سواد او د علم ترلاسه کولو له نعمت څخه محروم کړل. د معلمۍ مقدسه دندې پر مخ وړله. استاد د خپل ځواني علم او د هیواد د بچي روزنې لپاره وخت وکړ. استاد لال محمد 40 کاله دانشمند لیسې کې د استادۍ دنده پر مخ وړه، چې 4 کاله د سرمعلمۍ او 18 کاله د معلمۍ دنده پر مخ وړه، چې جغرافیه، تاریخ مضامین به تدریس کول. استاد د لیاقت څخه کولی شو ووایو چې یو ښه انجینر و او د کلي کور د ځمکو نقشې په ښه ډول جوړول او رسامي به یې کړل. استاد د ژوند په دې پړاوونو کې زرګونه شاګردان روزلي، چې تقریبا شمېر یې په 3500 شاګردانو ته رسیږي. استاد لال محمد د 1602 هجري شمسي کال د دلوي میاشتې په 5 تاریخ د ورپېښې ناروغۍ قلبي حملې له امله حق ته ځان تسلیم کړو او د دانشمند کلي کې پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. انا لله و انا الیه راجعون. روح یې ښاد، یاد یې تلپاتې.